رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ګرانو دوستانو، دوام یې د په خاطر وویله چې دغه ویډیو ډېره زیاته اوږده کېدونکې ده او ډېر زیات پیچلي شیان مې پکې راتیار کړي دي. تیاری مې ورته هم پوره نیولی دی، خو بیا هم کوشش کوم چې زه دغه مفهوم چې زه یې لرم تاسو ته در وړاندې کړم. له الله تعالی مرسته غواړم تر څو زه دغه معلومات تر تاسو پورې سم او صحیح در ورسولی شم. ګرانو ملګرو، دغه ویډیو له ده مخکې مې یو بله ویډیو کړې وه چې تقریبا 240 دقیقې وه، چې په هغه کې مې هم په ډېرو پیچلو شیانو باندې کار کړی و، د کمپیوټر جنریشن او د کور آی 5 او جنریشن او د کمپیوټر او د پروسیسر جنریشن دا شیان دا ټول مې پکې تشریح کړي. تاسو هغه ویډیو هم وګورئ ځکه هغه هم ډېره زیاته مهمه ویډیو ده، او په دې ویډیو کې مې هم په ډېر زیات مهم شیانو باندې کار کړی دی. ځینې داسې شیان دي چې ملګري په نه پوهېږي ورخطا کړي دي، غواړم دا تاسو ته بیخي تشریح او واضح کړم. هغه دا چې ملګرو پارټیشن سټایل څه شي ته ویل کېږي. د پارټیشن سټایل او د فایل سیسټم ترمنځ فرق په څه کې دی، بیا ام بی آر څه شی دی او جی پی ټي څه شی دی، بایوس څه شی دی، د یو ای اف آی بایوس او لیګسي بایوس ترمنځ څه فرق دی، څنګه مونږه یو بل دا کنورټ کوی شو، څنګه زه معلوم کړم چې زما کمپیوټر یو اف آی لري که یا لیګسي لري. اوس ورته وینډوز په ام بی آر کې وکړم که په جی پی ټي کې. زموږ زیاتره ملګري دغه مشکلاتو سره حل دي، مخ لاس او ګریوان دی او نه پوهېږي. نو راځئ انشاءالله یو حل به په دې ویډیو کې زه درکړم درته. همدارنګه بیسیک ډیسک څه شی دی او ډینامیک ډیسک څه شی دی. زیاتره ملګرو نه چې کله هغه خپل ډیسک ډینامیک ته واوړي بیا پکې وینډوز نه انسټالېږي، بیا یعنې چې دا څه شی دی او داسې فکر کوي چې دا ډینامیک ګواکې یو بیکاره څیز دی. نه، ډینامیک ډېر ښه فیچرز لري. ښه، پرایمري پارټیشن څه دی، ایکسټینډډ پارټیشن څه دی او لاجیکل پارټیشن څه دی. ملګرو ویډیو ډېره زیاته اوږده کېدونکې ده او زه خپله خواري کوم چې تاسو انشاءالله پوره پوه کړم، نو تر اخره پاتې شئ، انشاءالله ستاسو کانسیپټ به بالکل کلیر شي. لومړی راځو ملګرو بایوس، چې دا بایوس څه شی دی. بایوس سټینډ دی د بیسیک انپوټ آوټپوټ سیسټم دپاره. ملګرو تاسو به ډېر اورېدلي روم، ریډ اونلی میموري، دا داسې یو چپ دی، داسې یو میموري ده چې کوم کې د کمپنۍ لخوا څه راغلي وي همغه پکې پراته وي او موږ پکې تغییر نشو راوستلی. همدا بایوس ملګرو انسایډ د روم پروت وي که نه، روم کې څه بل څه نه وي، همدا بایوس دی پکې، بیسیک انپوټ آوټپوټ سیسټم. دا بایوس څه کار کوي ملګرو؟ بایوس مسؤلیت تر هغه وخته پورې دی تر څو چې دا اپریټینګ سیسټم رالوډ کړي ریم ته. کله چې اپریټینګ سیسټم ریم ته رالوډ شو له ده وروسته د بایوس کار ختمیږي. The BIOS is a firmware, دا یو firmware دی، یو کوډ دی that is responsible for initializing hardware component. د لومړي سر کې دغه هغه انیشیل سټیټ کې چې کوم دی دا هارډویر کمپوننټ انیشلایز کوي او اپریټینګ سیسټم لوډ کوي ډیورینګ د بوټ پروسیس. نو ملګرو زه تاسو ته د بایوس کار به داسې ووایم چې زه تاسو ته اول باید بوټینګ پروسیس تشریح کړم چې دا بوټینګ پروسیس څنګه دی. ګورئ ملګرو، که ستاسو کمپیوټر کې وینډوز خراب شي، فور ایگزامپل تاسو پکې هر یو اپریټینګ سیسټم کړی وي خراب شي، داسې خو نه ده چې کمپیوټر نه لګېږي، کمپیوټر لګېږي او بایوس چې دی هغه رن کېږي، خو مخکې اپریټینګ سیسټم نشي پیدا کولی او نشي لوډ کولی. دا چې دا بایوس څنګه دا بوټینګ کوي، نو راځئ چې دا خبر تاسو واضح کړم. بوټینګ وایي څه ته؟ بوټینګ دې ته ویل کېږي وینډوز پیدا کول، اپریټینګ سیسټم پیدا کول او رالوډ کول ریم ته. وخت چې یو ځل اپریټینګ سیسټم ریم ته رالوډ شو ټول مسؤلیت بیا هغه خپل اخلي، خو دغه لومړی وخت کې خپل اپریټینګ سیسټم باید څوک ریم ته راوړي، دا کار د بایوس دی او دغه کار ته وایي بوټینګ. ګوره څنګه کېږي، کله چې تاسو د پاور تکمه ووهئ د سره کمپیوټر ته برق لاړ شي، دا برق د کمپیوټر ټولو برخو ته ورسیږي، دا برق روم ته هم ورسیږي. په روم کې بایوس پروت دی، د بایوس چپ چې دی هغه څنګه چې بایوس ته هغه ورسیږي دا برق هغه لومړی سر کې پوسټ ترسره کړي. پوسټ معنی ده پاور آن سیلف ټیسټ. دا د کمپیوټر ټول هارډویر ټول کمپوننټ چیک کړي چې آیا کوم مشکل خو پکې نشته. که چیرته پکې مشکل وي ملګرو نو بیا تاسو ته یو رقم اواز کوي. ګوره زیاتره ملګري خیر که تاسو مخکې سرچ کول غواړئ تاسو سرچ کوئ چې بیپ کوډ د ډیل دپاره څه شی دي،
کله چې دا بایوس پوسټ تر سره کی او یو مشکل پیدا کی تاسو ته به داسې یو بیپ आवाज غوندې کوي. نو تاسو دې باندې سرچ وکړئ چې بیپ کوډ کوم دی. فور ایگزامپل چې ریم نه یو غټ आवाज کیږي دوه کوچنی کیږي نو ته حتما باید ته پته ولګي ځکه که عادي خلکو ته پته ونه لګیږي نو پروفیشنل ته باید پته ولګیږي. دلته مختلف بیپ ساوند دي که کوچنی غږ شو دا معنا لري. فور ایگزامپل ریم نشته ریم خوځېدلی دی سی پی یو کې مشکل دی یا بل کوم ځای کې مشکل دی. د پوسټ په جریان کې که چېرته کوم مشکل پیدا شو تاسو ته بیا بیپ ساوند درکوي. که چېرته ملګرو د پوسټ پر مهال کوم مشکل پیدا نشو نو سره کوم چې پوسټ ختم شي ټول کمپیوټر چیک کړي چې هر څه صحیح دي د دوه وروسته دا بوت لوډر را پاسي. یعنی د بایوس سره بوت لوډر دی هغه ته وایي چې د بوت لوډر هم انساید د روم دی. کویکلی لاړ شه اپریټینګ سیستم پیدا کا او ریم ته را لوډ کا. دا بوت لوډر لاړ شي ډرایو پیدا کی اکټیو ان شاء الله وروسته به تاسو زه به وایم چې اکټیو پارټیشن کوم یو دی یعنی کوم کې چې اپریټینګ سیستم دی د هغه څخه اپریټینګ سیستم را لوډ کی چاته ریم ته. وخت کې چې ریم ته اپریټینګ سیستم را لوډ شو دغه وخت کې د بایوس کار نور ختم شو. اوس خپل اپریټینګ سیستم دا څه کوي دا ذمہواری پر غاړه اخلي او مخکې به دغه کار اجرا کوي. نو اوس دې نه پس د اپریټینګ سیستم کار دی خو دغه انیشل وخت کې اپریټینګ سیستم پیدا کول او ریم ته راوړل دا کار د څه شي دی دا بیا د خپل د اپریټینګ د بایوس دی او کله چې اپریټینګ سیستم را لوډ شي له هغه وروسته د بایوس کار ختمیږي. ښه نو څه مو ویل بوټینګ سره کم کیږي برق روم ته رسیږي بایوس اول پوسټ اجرا کوي. که د پوسټ پر مهال کوم مشکل پیدا شي بیا بیپ ساوند درکوي بیپ کوډ درکوي. که مشکل پیدا نشي مخکې ځي بوت لوډر ګرځي اپریټینګ سیستم پیدا کوي. دلته به دوه خبر دي که اپریټینګ سیستم پیدا کو را لوډ کوي تا ریم ته او ستا کمپیوټر کې به خیال مو کړی د اپریټینګ سیستم چې وینډوز وي آریا وي د هغې هغه نښې نښانې تاسو په سکرین باندې ښکاري. له هغه وروسته د اپریټینګ سیستم را لوډ شو بیا د هغه ذمہوار دی چې هر څه اجرا کړي. خو که چېرته د پوسټ وروسته بوت لوډر لاړې اپریټینګ سیستم یې پیدا نه کړو نو اکثره وخت تاسو ته لیکي اپریټینګ سیستم ناٹ فاوند. نو بیا دا معنی چې بوت لوډر لاړې خو اپریټینګ سیستم یې پیدا نه کړو نو دغه وخت پورې خو ځي که نه. یعنې که ستاسو کمپیوټر کې اپریټینګ سیستم نه بایوس را لوډ کېږي خو مخکې اپریټینګ سیستم نشي پیدا کولی نو دا کار دی د څه شي د بایوس. ملګرو بیا موږ سره بایوس په دوه ډوله دی چې ټوله خبره همدې پسې ما روانه کړې ده چې یو ته وایي لیګسي بایوس یعنی پخوانی بایوس چې دی بل نوم دی کمپیټیبلټي سپورټ موډیول CSM او یو اوسنی بایوس دی چې هغې ته وایي UEFI معنا یونیفاید ایکسټینسیبل فریم ویر انټرفیس کوم چې انټل را جوړ کړی دی. دا چې د دې دوه ترمنځ څه فرق دی دا به وروسته ووایو. خو تاسو خو لومړی بایوس وپېژندو که نه اوس یې دا دوه ډولونه دي. ښه ملګرو تاسو بوټینګ هم وپېژندو. اوس بوټینګ په دوه ډوله دی یو ته وایي کولډ بوټینګ او بل ته وایي وارم بوټینګ. چې نومه یې معلومیږي کولډ معنا یخ او وارم معنا ګرم. کولډ بوټینګ عموما داسې وخت کې ملګرو چې کله تاسو د کمپیوټر ګل وي او تاسو د پاور تکمه ووایي نو دا کمپیوټر چلنیږي. نو عموما دغه چلنېدل لږ ډېر وخت نیسي ځکه چې دا بایوس لوډ کېږي او دا کارونه کېږي نو وخت لږ ډېر نیسي. بل وارم بوټینګ دی ملګرو. وارم بوټینګ دې ته ویل کېږي چې کمپیوټر چالان دی ته یې ریسټارټ کړي چې دا خو تیار چالان دی که نه تیار وارم دی ګرم دی نو چې چالان کمپیوټر ریسټارټ کړي دا یو ځل ګل کېږي بیا بېرته چلنېږي نو دغه ته به ویل کېږي وارم بوټینګ. او دا وارم بوټینګ ملګرو عموما کم وخت نیسي. اوس تاسو دغه ته فکر نه کوئ چې دا خو وخت زیات نیسي. دا کمپیوټر چې ته کله ریسټارټ کړي اول خو دا کمپیوټر ګل کېږي نو دا د ګل کېدو مرحله خو بوټینګ کې شامل نه ده که نه بیا بېرته چالانېدل. ګورئ چې ریسټارټ تاسو کله وکړئ کمپیوټر ګل شي بېرته چالانېږي دا بېرته چالانېدل ډېر زیات تیز وي ځکه اسم تیار ګرم وي. د دې مثال درکړم زمونږ د کرکټ ټیم کې حشمت الله شاهدي چې دی بیټینګ ته چې وځي زر نه ګرمېږي نه ډېر زیات وخت نیسي چې ګرم شي. چې ګرم شي بیا ماشاءالله ښه بیټینګ کوي. نو دا کوم چې کولډ بوټینګ دی دا وخت لږ زیات نیسي او وارم بوټینګ وخت کم نیسي. نو هیله لرم چې په دې خو به پوه شوي یاستئ. اوس ملګرو که تاسو د بایوس په اهمیت به انشاءالله اوس پوه شوي یاستئ. بایوس خپله د روم چپ داخل کې دی بل څیز نه دی او دغه لومړني کارونه اجرا کوي زموږ دپاره. انیشل بوټینګ کې دا کومک کوي چې اپریټینګ سیستم پیدا کړي ټو فایند د اپریټینګ سیستم اینډ لوډ اټ انټو د مین میموري. اوس د بایوس او د سیموس ترمنځ څه فرق دی؟ یعنې دې ویډیو کې ملګرو زه زیاتره ومې ویل چې دا به یو بله ویډیو کې تشریح کړم بله ویډیو به جوړه کړم خو هسې دا یو کمپلیټ ویډیو کوم چې هر څومره شو خو دا یو که 40 دقیقې شي یا 50 نو راځئ د دې ترمنځ هم فرق ووایو. ګورئ ګرانو ملګرو دا کمپیوټر تاسو ګل کړی وي که نه 7 ورځې 10 ورځې دا بیخي بند وي خو چې کمپیوټر به چالان کوي تاریخ هم په ټیم وي
او ډیټ هم صحیح وي هر څه برابر وي او دا ستاسو ټول سیټینګ هم هماغسې پکې وي چې څه مو کړي نو مونږ خو وایو بایوس چې دا انسایډ د روم دی او په روم کې مونږ چینجز نشو کولی ځکه مونږ ته وایو ریډ اونلی میموري ده نو دا چینجز دا خو ما پکې چینجز وکړو که دا چینجز چېرته ځي دا چینجز ځي ملګرو سیموس چپ ته دا یو بل چپ دی چې دا چینجز هغه ته ځي ګورئ تاسو ملګرو اول خو دا خبره واورئ تاسو چې د خپل اپریټنګ سیسټم ته وینډوز ورکوئ تاسو په بخښنې سره تاسو چې د خپل وینډوز ته پاسورډ ورکوئ که نه نو دا خو ماتېږي که نه تاسو به حتما طریقه زده کړې وي دا خو چې کله بایوس که ټول کار اجرا کړي او اپریټنګ سیسټم را لوډ شي له هغه وروسته دا کوډ راځي نو که یو چا ته طریقه معلوم وي خو ډېر په اسانۍ ستا دا کوډ هم ماتوی شي که طریقه ورته ایون نه معلوم نو یو اس بي بوټ کوي او کمپیوټر ته له سره وینډوز کوي نو دا کار خو کیدونکی دی نو موږ بیا څه کار کوو موږ بیا د بایوس ته پاسورډ ورکوو چې ته پاسورډ ورکوو د بایوس ته نو د بایوس ته چې ته کوم پاسورډ ورکې هغه داسې چې څه رقم چې دا بایوس هغه انیشل حالتو کې راجګېږي دغه وخت کې له تا پاسورډ غواړي یعنی بایوس بیخي مخکې تا نه پرېږدي نه د اپریټنګ سیسټم انسټالولو ته پرېږدي نه د اپریټنګ سیسټم را لوډ کولو ته پرېږدي انیشل بایوس خو بیخي انیشل سټپ دی هغه لومړنی سټپ کې له تا پاسورډ غواړي نو چې ته هلته پاسورډ ورنه کې مخکې نشي تللی ښه نو د بایوس پاسورډ چې دا اوس چېرته ثبتېږي او د بایوس پاسورډ که ما ورکړو نو زه بیا څنګه دا ختموم ځکه بیا خو ته نه وینډوز کېږي نه بل څه کېږي نو راځئ چې اوس مو دې قصه پوه کړم ګورئ ملګرو تاسو چې د بایوس په سیټینګ کې هر څه تغییرات وکئ په خپله خوښۍ جوړ کړئ بایوس کې هماغه هر څه پراته وي دې کې تغییرات نه راځي تاسو چې کوم سیټینګ وکړئ فور ایگزامپل بایوس کې ډیټ اینډ ټایم دا چینج کړئ او فور ایگزامپل ورچوالایزیشن انیبل کړئ یا نور ډېر کارونه هلته کېږي هغه وکړئ بایوس همدلته پروت دی دا کوم سیټینګ چې تاسو تغییر کوئ دا داسې راځي چېرته راځي د سیموس په چپ کې ثبتېږي تاسو بایوس ته هم پاسورډ ورکو هغه رالی د سیموس په چپ کې ثبت شو د بایوس سوپروایزر ته هم پاسورډ ورکو هغه رالی د سیموس په چپ کې ثبت شو همدارنګه ډیټ اینډ ټایم او ورچوالایزیشن مو برابر کړل دا راغله ټول سیټینګ رالی په سیموس کې دا څه شو واچول شو او دا سیموس چپ چې دی کنه دا به د یو کوچنۍ بیټرۍ د پاسه پروت دی د سیموس چپ د یو کوچنۍ بیټرۍ د پاسه پروت دی ښه نو بایوس کې تغییرات نه ثبتېږي تغییرات د ستا ثبتېږي په سیموس کې او دا سیموس چپ چې د کوچنۍ بیټرۍ د پاسه پروت دی اوس چې کله ستاسو کمپیوټر ګل وي نو دغه سیموس چپ چې دی کنه دا ګل نه وي ځکه دا د یو بیټرۍ د پاسه پروت دی او تقریبا ډاکومنټ زیاتره ډاکومنټو کې ویل کېږي چې دغه بیټرۍ چې کوم دی 10 کاله کار کوي څو 10 کاله عموما دغه کمپیوټر هم 10 کاله خو بل خبردار را 10 کاله څنګه کار کوي ملګرو ستاسو کمپیوټر چې چالانه دی دی وخت کې خو د سیموس بیټرۍ نه استعمالیږي کله تا چې کمپیوټر ګل کو اوس د سیموس چپ کې چې کوم سیټینګ پروت دی چې دا ونه تختی نو دا چارج اخلي د چا څخه هغه د لاندې د سیموس بیټرۍ څخه نو ستا چې کوم کمپیوټر کله چالان وي هغه اور په ده کې نه حسابېږي کوم چې کمپیوټر ګل وي هغه ور پکې حسابېږي صحیح ده ښه ملګرو نو ما وویله چې دغه د بایوس ټول سیټینګ په سیموس کې ثبتېږي او دا سیموس چپ چې کوم دی دا د یو بیټرۍ د پاسه پروت دی او دغه بیټرۍ تقریبا ډاکومنټ کې راځي چې 10 کاله پورې کار کوي خو کله چې کمپیوټر روان وي یعنې معنی لګېدلی وي نو بیا د سیموس بیټرۍ چې کوم ده هغه بیا خرچه نه کوي یعنې مصارف نه کوي او کله چې کمپیوټر ګل وي نو بیا ستا ټول سیټینګ په سیموس کې پروت دی که نه او سیموس چپ چې دی د یوې بیټرۍ د پاسه پروت دی نو ځکه ستا تاریخ او دا شیان له منځه نه ځي ځکه چې هغه شیان ټول سیټینګ ستا کوم چې تغییرات دي چینجز دي هغه په سیموس چپ کې پراته دي که ستا کمپیوټر ګل هم وي خو بیا هم د سیموس چپ چې دی د بیټرۍ د پاسه پروت دی او هغه نه ګل کېږي اوس خبره دا ده چې ما بایوس ته پاسورډ ورکو نو اوس به یې لرې کومه څنګه ځکه هغه بایوس نه ما خو به یې بیخي نه پرېږدي چې زه لاګین شم نو کار به څنګه کېږي نو کار به دا کېږي ملګرو چې تاسو به د سیموس چپ به د بیټرۍ نه اخوا کوئ تقریبا د 11 دقیقو دپاره دا اخوا کوئ تر څو دا سیموس چپ ټول چارج وبیلي بند شي نو سیموس نه به ستا ټول کنفیګریشن پاسورډ ډیټ اینډ ټایم او هر څه لاړ شي او دا پاک سوتره پاتې شي نو بیا ته کولی شي چې دا څه وکړي بایوس را لوډ کړي نو ملګرو بایوس کې تغییرات نه راځي هماغسې پاک سوتره پروت دي څه چینجز چې ته کوې هغه په سیموس کې ثبتېږي نو هیله لرم چې انشاءالله تر دې پورې به مو ډېر څه زده کړي وي اوس راځو نویو موضوع ته نویو موضوع دا ده چې د لیګسي او یو ایف آی تر منځ څه فرق دی ما وویله که نه چې بایوس دغه بره مې ویل چې 2 ډوله لري یو لیګسي بایوس دی چې کمپیټیبلټي سپورټ موډیول هم ورته وایي او بل یو ای ایف آی دی ملګرو د بایوس کار خو مو زده کړو چې څه کار کوي صحیح ده
اوس لیګسي هم بایوس دی او یو ای اف آی هم بایوس دی. دا چې ولې دوه راغلل مشکلات څه اوس به انشاءالله یو وایو دواړو ترمنځ فرق څه دی. کوم چې لیګسي کله چې ملګرو یو خبره بله ده چې کله بایوس سره هېڅ نوم وانغستل شو نو پېښه چې دا لیګسي ده او که یو ای اف آی ویل شو معنا چې دا نوی ورژن د بایوس دی. صحیح ده. دا کوم چې لیګسي دی ملګرو لیګسي نه کوم چې لیګسي بایوس دی دا اولډر دی یعنی دا ډېر پخوا کارول کېدو. کوم چې یو ای اف آی دی دا اوس نیور دی دا اوس کارول کېږي. بل کوم چې لیګسي بایوس دی دا ام بی آر پارټیشن سټایل سپورټ کوي یعنی تاسو چې کله بایوس تاسو د کمپیوټر بایوس لیګسي وي نو تاسو ورته وینډوز په کوم پارټیشن سټایل کې کوئ په ام بی آر کې. ام بی آر چې شی دی انشاءالله اوس یې وایو. که تاسو د کمپیوټر بایوس یو ای اف آی تاسو ورته بیا وینډوز کوئ په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې. ښه کله چې ملګرو تاسو کمپیوټر چالانوئ نو بایوس خو همغه لومړی چالانېدو په وخت کې که نه وروسته خو بیا تاسو ته وینډوز لوډ کېږي. نو تاسو چې کوم بایوس تاسو کله لوډ کوئ او بایوس سره تګ دپاره تاسو بوټ بټن ووایئ د ډیل دپاره F12 د همدارنګه F10 F9 اسکیپ د HP او سمسنګ دی کمپیوټر دپاره همداسې مختلف بټن تاسو هغه کوی شي ووایئ او بایوس ته لاړ شئ. نو که چېرته ستاسو د کمپیوټر بایوس لیګسي وي نو تاسو ته به یو بلو سکرین ښکاره شي ابي رنګ سکرین به هیڅ ګرافیک به پکې نه. تاسو پېښه چې تاسو د کمپیوټر چې کوم بایوس دی هغه لیګسي دی او که چېرته هغه کې خسته ګرافیک ښکاره شو ګرافیک یې درلودو بیا پېښه چې یو اف آی دی. کوم چې لیګسي بایوس دی ملګرو هغه صرف او صرف څه شی کوي یوازې کیبورډ پکې کارولی شي داسې ماوس پکې نشي وړلی هر کار په کیبورډ کې. کوم چې یو اف آی دی دا ماوس هم استعمالولی شي په دې کې ماوس هم شته دی. صحیح ده ماوس پکې استعمالولی شي ماوس باندې سلیکټینګ کوی شي. کوم چې لیګسي بایوس دی ملګرو دا سکیور بوټ نه لري څه نه لري سکیور بوټ او کوم چې یو اف آی دی دا سکیور بوټ لري. سکیور بوټ د څه لپاره دی ګورئ سکیور بوټ چې د بوټ کټ او روټ کټ څخه مخنیوی کوي. ګوره دا بوټ کټ او روټ کټ داسې یو مالویر دی داسې یو وایرس دی کوم چې د اپریټینګ سیسټم سره د لوډ کېدو پر وخت لوډ کېږي. ګوره ستا اپریټینګ سیسټم لوډ شو همدې لوډ کېدو کور سره دا بوټ کټ او روټ کټ وایرس لاړل نو کله چې کمپیوټر دا اپریټینګ سیسټم را لوډ شو لا د هغه وروسته تاسو سره قوي قوي شي انټي وایرس وي خو هغه دغه دوه دانې چې بوټ کټ او روټ کټ وایرس دی دا خو د اپریټینګ سیسټم سره الریډي لوډ دي ریم کې دي نو دغه وخت کې دغه پروګرامونو نیول د انټي وایرس لخوا بیا ډېر زیات سخت وي ځکه کله چې اپریټینګ سیسټم چالان شي لا هغه وروسته انټي وایرس هیڅ یو وایرس او مالویر نه پرېږدي چې رن شي. خو وخت کې روټ کټ او بوټ کټ چې دا دي دا خو مخکې نه رن دي الریډي د اپریټینګ سیسټم سره نو دا به په اسانۍ باندې وایرس انټي وایرس سافټویر نشي نیولی او دا چې کوم بوټ پروسس دی هغه زیانمنوي. نو سکیور بوټ د دغسې شیانو څخه مخنیوی کوي او دا څوک دا خاصیت لري یو اف آی. بل دا چې کوم یو اف آی دی که نه د هغه بوټ ټایم فاسټر دی نسبت چاته لیګسي ته او دا چې دا خبر څه معنی لري اوس یې ته وایم. ګوره زما ملګرو دغه کمپیوټر چې دی دا 255 ماډل دی د بایوس چې کله زه F12 په بایوس ته لاړم دا عکس ما اخیستی دی. ګوره دا چې دی ګرافیک لري ګوره هر څه پکې ښایسته په ګرافیک شکل ښکاره کېږي یو او دلته زه کوی شم ماوس ویسم کلیک وکړم هر څه کوی شم. بل دغه 255 ماډل چې دی ملګرو دلته لیکلي دی ګوره بوټ لیسټ آپشن چې ته کم بایوس کارولی شي دا یو ای اف آی هم لري او لیګسي هم لري نو چې ستا خوښه چې ته یې د کم یو نه ګټه اخلي. خو یاد ساتئ که چېرې تاسو یو ای اف آی ووهئ نو د دپاره به تاسو وینډوز په کوم پارټیشن سټایل کې کوئ په جی پی ټي کې او که تاسو چې دلته لیګسي ته چیک ولګوئ نو تاسو بیا وینډوز په کوم سټایل کې کوئ په ام بی آر پارټیشن سټایل کې. له دغه وجه ده چې دا کوم نوی ماډرن کمپیوټر دي دا دواړه سپورټ لري هم لیګسي او هم یو اف آی. نو اکثره وخت ملګري بیا مشکلات لري دا وینډوز نه کېږي او ټول همدا خبره کوي چې دا نوی ماډل کې دا مشکل دی. نوی ماډل کې ځکه دا مشکل دی چې دا دواړه بایوس سپورټ لري هم یو اف آی او هم یو لیګسي. نو چې ته کوم یو کې استعمالوي هماغه اړوند پارټیشن سټایل به ورته کلته ما لیکلي دي لیګسي ته به په ام بی آر کې کوي او یو اف آی ته به په جی پی ټي کې کوي. او اوس زه کوی شم چې په دې کمپیوټر کې یو ای اف آی بایوس وکاروم یا لیګسي. خو ګوره دلته مې یو خبره لیکلې ده بایوس کمپیټیبلټي موډ ډسیبل یو اف آی سکیور بوټ همدې لیګسي ته بایوس کمپیټیبلټي موډ هم وایي.
وای چې تاسو کله لیګیسی ته چک ولګوي نو تاسو کار دا وکړو چې تاسو سکیور بوټ څکو بند کو یعنی اوس چې کله لیګیسی شو بیا به سکیور بوټ کار نه کوي ولې سکیور بوټ په چی پورې اړوند دی په یو ای اف آی پورې